افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات ترسره کړي دي. په تیرو 4 ساعتونو کې 240 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ځواکونو تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په وړاندې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 129 طالبان وژلي او 95 نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې، مهمات او د یادې ډلې له لوري د ملکي خلکو د تګ راتګ په لاره کې ایښودل شوي 22 کړۍ ماینونه هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 18 طالبان وژل شوي او 8 نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د دغو طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. په بل راپور کې راځي چې افغان هوایی ځواکونو په بلخ ولایت کې 22 طالبان وژلي. افغان هوایی ځواکونو د بلخ په چاربلک او شورتپې ولسوالیو کې پر طالبانو هوایی بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 22 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا امنیتي سرچینو صحیحون نیوز ته ویلي چې افغان هوایی ځواکونو د وروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایی برید ترسره کړی چې په ترڅ کې 14 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شوو طالبانو کې یو د یادې ډلې مهم قومندان دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.